نو نن فیلډ پراپرټیز وایو. فیلډ پراپرټیز ګوره چې هر فیلډ انتخابو د هغه فیلډ لپاره دلته جدا پراپرټیز راځي او دا پراپرټیز بیا د چا مربوط راځي د ډیټا ټایپ یعنی د ټیکسټ لپاره یو قسم دي. اوس ګوره چې زه ټیکسټ ما نیم کلیک کړی د دې لپاره دا پراپرټیز دي. که چیرې زه آی ډي کلیک کوم چې هلته مونږ ډیټا ټایپ نمبر انتخاب کړی نو ګوره بیا ډیټا ټایپ وینې چینج شو که نه فیلډ پراپرټیز. که چیرې زه اټو نمبر کلیک کوم بیا دا د اټو نمبر لپاره شو. که چیرې زه یس اور نو کلیک کوم دا به د یس اور نو. د هر فیلډ د هر ډیټا ټایپ جدا پراپرټیز دي چې موږ به یو په یو وایو. چې په اول به د چا وایو د نمبر وایو. چې کله زموږ ډیټا ټایپ نمبر وي د هغه فیلډ پراپرټیز کې څه شی راځي. نو اوس ګوره زه دغه فیلډ پراپرټیز کې که تغیرات راولم دا تغیرات صرف په چا کې راځي په آی ډي کې راځي چې ما آی ډي کلیک کړی ده. اوس که مثلا زه راشم جوینینګ ډیټ کلیک کوم اوس ګوره دغه پراپرټیز که زه تغیروم دا تغیرات به په چا کې راځي په جوینینګ ډیټ کې به راځي. یعنی هر یو چې ما کلیک کړی وي هر فیلډ چې ما کلیک کړی وي چې په پراپرټیز کې تغیرات راولم په هماغه کې به هغه تغیرات عملي کېږي. نو اوس راځم اول د نمبر وایو چې کوم ځای کې موږ نمبر اخیستی مثلا موږ په آی ډي کې نمبر اخیستی نو په دې کې کوم کوم پراپرټیز دي دا به وایو. یا به یو فیلډ دلته ور اضافه کوم دا د تیار شته د فیس په نوم. په فیس کې موږ څه اخیستی ده نمبر ما اخیستی. نو اوس ګوره دلته به ورسره بعضې پراپرټیز راځي. بعضې پراپرټیز کې ګوره اول فیلډ سایز ده. فیلډ سایز دا مطلب چې ته څومره عدد غواړې چې ویلي کې. سایز فیلډ سایز څومره عدد غواړې چې ویلي کې. نو په فیس کې زه څومره عدد غواړم چې ویلي کړم ما ته خو خپل رینج معلوم وي چې مثلا زه په د پوهنتون کې یا په د کورس کې زه څومره فیس اخلم. کم سے کم څومره اخلم او زیات څومره فیس اخلم. نو د دې لپاره چې ما بیا وایم چې که چیر د دې لپاره چې زموږ ډیټا غلطه انټر نه شي زموږ معلومات غلط ډیټابیس کې ونه رسیږي نو موږ څه نه استفاده کوو فیلډ سایز نه استفاده کوو. د دې ښه والی به دا وي چې یو خو به غلط معلومات نه لیکل کېږي او بل ښه والی به دا وي چې ډیټابیس سایز به نه زیاتېږي. یعنی که چیرې ګوره د موږ ډېر زیات شیان لرو بایټ انټیجر لانګ انټیجر سنګل چې که چیرې زه بایټ لیکوم نو بیا په هغې کې کم عدد لیکل کېږي. که دا اخلم بیا لږ زیات عدد لیکل کېږي دا نور هم زیات عدد لیکل کېږي. نو که چیرې هم کم عدد پکارو کم شی اخلو کم زیات عدد پکارو زیات شی اخلو. ښه والی به یې دا وي چې یو خو به غلط معلومات نه لیکل کېږي او بل ښه والی به یې دا وي چې سایز به کم راځي. یعنی د ضرورت په اندازه به اخلو نو د ډیټابیس سایز به هم نه زیاتېږي او بل غلط معلومات به هم نه لیکل کېږي. مثلا زه فیس 200 روپۍ اخلم له 200 نه زیات نه اخلم یا له 250 نه زیات نه اخلم. نو بیا که زه دلته بایټ انتخاب کوم د چا لپاره مې انتخاب کړی ګوره دلته مې فیس انتخاب کړی فیلډ پراپرټیز یې نمبر ته او د دې لپاره ما بایټ انتخاب. نو چې کله بایټ انتخاب کې بیا تقریبا تر 255 پورې عدد لیکای شي زیات نشي لیکلی. اوس ګوره دا وایي ټیبل سیو کا سیو یې کړم. دلته راته وایي چې بعضې کالمونه په فیس کې یعنې د دغه قانون خلاف لیکل شوي دي یعنې هلته له 200 نه زیات شته 250 نه زیات شته څه کوې زه هم پرېږده په همغه حالت باندې. اوس ګوره دلته راځو فیس ته اوس که زه 255 پورې ولیکم هېڅ مشکل نشته خو که له دې نه زه زیات ولیکم بیا به څنګه وي ګوره ایرر ورکوي نه دې پرېږدي په هېڅ صورت دې نه پرېږدي چې ته زیات عدد ولیکې. تر څو پورې درته عدد لیکای شي تر 255 پورې. نو که چیرې د داسې عددو کې کم عدد په کار و زیات عدد دې نه اخیستل نو بیا بایټ انتخاب کړه نو بیا به غلط ډیټا څوک نشي پکې لیکلی. پوه شوئ. او بل بیا د ډیټابیس سایز هم نه زیاتېږي. نو که چیرې مونږ فیلډ کې فیلډ سایز کې بایټ انتخاب کړی وي بیا تر څو پورې عدد لیکلی شو تر 255 پورې. که چیرې هم له دې نه زیات په کار و بیا به انټیجر اخلو. انټیجر کې تقریبا ته 29,990 پورې ده که 8 پورې عدد لیکلی شو. اوس ګوره که زه دلته عدد لیکم فیس کې 29,980 پورې 8 لا نه لیکل کېږي 9 پورې عدد لیکل کېږي. له دې نه زیات بیا نشي لیکل کېږي. اگر مخکې مې 8 ولیکل نه لیکل کېږي. په دې کې په منفي کې هم لیکای شي انټیجر کې په منفي کې هم عدد لیکای شي. مثلا زه منفي لیکم منفي هم تقریبا تر 2,980 پورې عدد لیکای شي. نو که چیرې موږ انټیجر انتخاب کړی وي بیا تر څو پورې لیکای شو له 2,980 نه شروع تر منفي 2,980. نو که چیرې زموږ دغه رینج کې عدد په کارو نو بیا به همیشه له چی نه استفاده کوو که چیرې لانګ انټیجر کلیک کوو لانګ انټیجر نو بیا تقریبا له میلیون نه اضافه عدد لیکای شو دا له هغه نه هم زیات ډبل له هغه نه هم زیات په دو کې بیا اشاریه هم ورسره لیکای شو ډبل کې که چیرې غواړو چې اشاریه ته ورسره نو دې ته فیلډ سایز وایي چې همیشه د اندازې مطابق چې څومره زموږ په کاري باید عمره انتخاب کړو. کولی شی شول چې یو به غلط معلومات نه پکې لیکل کېږي او بل به سایز هم راکړل کېږي. پوه شوئ دې ته څه ویل کېږي فیلډ سایز. بل دا فارمټ. فارمټ څه معنا
ډیزاین فارمټ ډیزاین ته ویلو. اوس ګوره دلته فارمټ کې مثلا ما فیس اخیستی ده، فیس زه غواړم چې څه رقم شي، زه وایم چې کرنسي دې ورسره راشي. لکه زه دلته کرنسي لیکمه نو هلته چې زه کوم فیس لیکمه له هغو ټولو سره به د چی علامه راځي، ډالر علامه ورسره راځي. نو دلته فارمټ د چې څه رقم فارمټ غواړي، مثلا ایرو غواړي، د وینې ټول پرسنټیج علامه ورسره غواړي، بیا به د پرسنټ علامه ورسره راځي. افغانۍ به هم بیا ووایو، پوه شوې. نو که بیرته جنرال نمبر کې به بیرته ساده نمبر لیکل کېږي، یا چې شی دې نه وي لیکلی هم به جنرال ساده نمبر لیکل کېږي. ګوره لکه مخکې پوه شوې په دې باندې. بل ډیسیمل پلیس، که چېرته زه دې ته کرنسي ورکړم، زه به کرنسي مې ورکړه یا مې پرسنټیج ورکړو، اوس دلته ګوره اشاریه عدد هم ورسره راغلی 200.00، یعنې دې په خاطر که د چیرو اشاریه هم ورکوله. اوس زه مثلا یو عدد لیکم چې 400.4 هغه څه پې وکړو ایسته، یا مثلا 600 څه یې کړه ختم کړو که نه. نو که دې لپاره چې ته وایې چې باید اشاریه هم ورسره راشي، نو راځو دلته ګوره فیلډ سایز ته. زمونږ فیلډ سایز که چېرې انټیجر وي، انټیجر کې مونږ اشاریه عدد نه شو لیکلی. اشاریه عدد لپاره همیشه چیش نه باید استفاده وشي، ډیسیمل نه. دا لونګ ډبل هم تقریبا اشاریه قبلوي، خو ډیسیمل زیاته اشاریه لپاره خلک استعمالوي. چې کله زه ډیسیمل واخلم، اوس که زه اشاریه لیکم، اشاریه هم لیکلی شم، مثلا 13.4 شو ډیسیمل پلیس آیټم. دا اکسس کې بعضې وخت د فیلډ داسې مشکلات ورکوي. اوس که زه دا نوي فیلډ کې عملي کوم، بیا به ګوره څه مشکل نه وي. مثلا دې کې زه راځم د لانګ انټیجر په ځای ډیسیمل اخلم، په چا کې رجسټریشن فیس کې. اوس ګوره 200.2 فریکشن سکیل به ورکړو یو رجسټریشن 4.2 عدد شو، په دې خاطر چې موږ دلته 2 ورکړي. نو اشاریه عدد کم استعمالوو، نو بیا به څه شی اخلو، ډیسیمل به اخلو. اشاریه عدد دې ته پام وي چې په بایټ او انټیجر لانګ انټیجر کې اشاریه عدد نه قبلوي. خیر بیرته به انټیجر واخلم یا به لانګ انټیجر واخلم. فارمټ خو پوه شوي. دلته ډیسیمل پلیسز د دې لپاره د چې اشاریه څو خانې راشي. مخکې څو خانې راغله، 2 خانې راغله. چې هر څونه زیات ولیکې دی 2 راولي، نو دلته ته زیاتولی شي. مثلا زه ورته وایم چې څو خانې دې راشي، 3 خانې دې راشي. اوس به وګورئ څوک مې انتخاب کړی، رجسټریشن فیس مې انتخاب کړی که نه، کوم فیلډ مې انتخاب کړی، رجسټریشن فیس. هغه به فارمټ به ورته چینج کړو، کرنسي به یې کړو چې اشاریه ورسره راشي. اوس ګوره اشاریه څو خانې راغلې ده، 3 خانې راغلې. نو د ډیسیمل پلیس د دې لپاره ده چې اشاریه عدد څو راشي، هر څومره چې انتخاب کې راځي. معمولا خلک 2 خانې استعمالوي، خو که چېرې غواړي چې 3 شي 4 شي، نو بیا له ډیسیمل نه اضافه کوي. دې ته وایي ډیسیمل پلیسز. بل د انپوټ ماسک، دا به فعلا 0 کو. انپوټ ماسک، انپوټ ماسک د مختلفو شیانو لپاره استعمالولی شي. مثلا زه غواړم چې دغه عدد دلته د پاسورډ غوندې ولیکل شي. پاسورډ چې لیکې ګوره خانه خانه لیکل کېږي که نه، نو که زه غواړم چې دا داسې پاسورډ غوندې ولیکل شي، نو اوس ګوره دا ځای کلیک کړه. انپوټ ماسک د چا سره کار کوي، ټیکس لپاره کار کوي. خیر ټیکس به ادرس کوم شارټ ټیکس لیکو یا په نیم کې. نیم انتخاب کړی. اوس راځم انپوټ ماسک ته، نو وایم چې انپوټ ماسک دې څه رقم وي، پاسورډ. نیکسټ فینیش. د چا لپاره مې انتخاب کړی، د نیم لپاره که نه. اوس چې زه دلته راشم سیو یې کړم، اوس ګوره نیم ټول څه رقم ده، د پاسورډ علامې. پوه شوې. یا مثلا بعضې نور شیان هم پکې راوستی شي. زه وایم چې کله زه یو دا به بیرته ختم کړم، فون نمبر ته به راشم. زه وایم چې زه فون نمبر لیکم، اول 4 خانې د کوډ ولیکل شي، له هغه نه وروسته دې 2 خانې جدا جدا ولیکل شي. نو دلته مې فون نمبر انتخاب کړی، ډیټا ټایپ یې څه شی ده، ټیکس ده که نه. نو زه وایم چې دلته به بیا نه لیکئ د اعدادو لپاره. څو خانې د کوډ ولیکل شي، 4 خانې. له هغه نه وروسته دې بیا څو خانې ولیکل شي. ګوره دلته ما فیلډ څه شی انتخاب کړی، فون نمبر. اوس چې زه فون نمبر ته راشم، ګوره فون نمبر ته ګوره دلته چې زه کلیک کوم، تیار خانې راته جوړې دي. چې دلته به زه څو عدد لیکم، 4. له هغه نه وروسته
دوه هغه نه وروسته دوه هغه نه وروسته دې ته انپوټ ماسک وایي که غواړې چې دغه رقم فارمټ ولري چې یا د ټکسټ پاسورډ غوندې شي یا مثلا یو موبایل نمبر لیکې کنټري کوډ لیکې ته وایي چې تیار راته جدا وي نو هغه لیکلی شي بیا پکې ختم نشي لیکلی اوس ګوره که زه خط لیکم نه لیکل کېږي بي سي لیکل نه لیکل کېږي چون موبایل نمبر دا شان ټول په عددو کې وي که نه نو که زه راشم بیا غواړم مثلا عدد نه ختم ورسره ولیکم بیا به ا لیکې غټه ا مثلا 3 خانې بیا د څو خانې مې ورکړې اوس ګوره اوس چې فون نمبر ته راشم بیا کلیک وکړم ګوره خانې جوړې شوې که نه اوس ختم لیکای شي او عدد هم لیکای شي عدد هم لیکای شي ختم لیکای شي که دې صرف عدد غوښتل چې ولیکل شي نو بیا به دلته څه شی لیکې نه بلکې او که دې غوښتل چې دواړه ولیکل شي بیا ای به ولیکې غټه ای او که دې غوښتل چې پاسورډ غوندې ښکاره شي نو بیا به په هغه صورت کې پاسورډ هلته انتخابوي په دې ځای کې به پاسورډ انتخابوي پوه شوئ دې ته انپوټ ماسک وایي بیرته راځو فیس ته فیس یا رجسټریشن فیس ته کیا په فیلډ سایز پوه شوئ فارمټ پوه شوئ ډیسیمل پوه شوئ په انپوټ ماسک پوه شوئ بعد لاغه کیپشن کیپشن څه ته وایي اوس ګوره دلته زما د فیلډ نیم څه شی لیکل شوی ده رجسټریشن فیس لیکل شوی ده همیشه ګوره که زه دلته په کیپشن کې اوس ولیکم مثلا زه دلته ولیکم رجسټریشن فیس یا آر ای جی فیس اوس ګوره دلته زموږ د فیلډ نیم څه شی ده رجسټریشن فیس ده ما په کیپشن کې څه شی ولیکل آر ای جی فیس ولیکل اوس به د دې په ځای دغه راته ښکاره کوي چې کله زه دلته راشم وګوره څه شی اوس عنوان لیکل شوی ده آر ای جی فیس دې ته کیپشن وایي یعنی کیپشن کې چې موږ هر شی ولیکو د دې په ځای بیا دا شی ښکاره کېږي ولې دا کیپشن استعمالوو کیپشن د دې لپاره استعمالوو چې وروسته موږ کیوریز فارم ریپورټس ماډیولز وایو هغه کې موږ کوډ نه استفاده کوو نو کوډ کې که مثلا زه ورته وایم چې ته رجسټریشن فیس له چا سره راته جمع کړه له فیس سره راته جمع کړه نو زه باید همیشه بیا دغه نومونه استفاده وکړم په دو نومو کې موږ بعضې علایم نشو ورکولی مثلا نقطه نشو ډاټ نشو ورکولی بعضې لغتونه نشو استعمالولی نو په هغه صورت کې چې موږ وایي د کوډ لپاره نوم استعمال کړو نو دلته ډېر یو ساده داسې یو نوم ږدو چې بیا په کوډ کې هم استعمال شي ساده هم وي خو اصل د دې لپاره چې هلته نوم ښکاره شي په عنوان کې ښکاره شي نو بیا موږ له چا نه استفاده کوو د کیپشن کیپشن کې چې د کوم نوم ورکو دا ایز ا ټایټل عنوان باندې ښکاره کېږي او دلته چې د کوم نوم ورکو دا نو بیا په کوډ کې استعمالولی شي نو موږ همیشه دلته څه کوو ډېر یو ساده نوم ږدو نقطې ډاټ دا شان نه ورکوو د دې لپاره چې بیا په کوډ کې په اسانۍ سره استفاده وشي او د عنوان په خاطر چې ښکاره شي نو له چا نه استفاده کوو بیا د کیپشن پوه شوې بل د ډیفالټ ویلیو ډیفالټ ویلیو کې فعلا څو لیکل شوی صفر لیکل شوی مثلا زه رجسټریشن فیس له ټولو خلکو نه معمولا څو روپۍ اخلم مثلا 100 روپۍ اخلم نو زه مجبور یم ګوره یوه ته سل لیکم که نه چې کله زه نوی کس لیکم 100 روپۍ ورته لیکم نو که زه وایم چې 100 روپۍ دې ټولو ته خپله لیکل کېږي نو زه باید چیرې ولیکم ډیفالټ ویلیو اوس مثلا ما ډیفالټ ویلیو کې 100 ولیکل د چا لپاره مې ولیکل د رجسټریشن فیس لپاره مې په ډیفالټ ویلیو کې 100 ولیکل اوس چې زه دلته راځم ګوره رجسټریشن فیس د هر چا نوي کس لپاره دلته به تیار څو ورته لیکل شوي 100 لیکل شوي چې زه اوس ځم بل کس ته ګوره مثلا دلته بل کس لیکم احمد دلته مې ولیکه احمد کالکولیټینګ اینډ ویلیډیشن رول دلته ده ښایي اوس ګوره د ده لپاره به 100 تیار راغلي وي د نوي کس لپاره د به نوم ورکړم ولي ویلیډیشن رول دی لري چې د نیم ویلیډیشن رول اوس ګوره نوی کس زه لیکم خان بل لیکم فیصل بل جاوید ګوره ټولو ته به خپله 100 روپۍ راغلی ویني که ته چینجولی شي خو نوي کس ته اټومیټیک خپله راځي یا مثلا فیس چې ده معمولا ته 500 روپۍ فیس اخلي نو ډیفالټ ویلیو کې سیټ کړه ټولو ته به خپله راځي کوم چا ته که تا چینجوه چینج یا مثلا ولایت زیاتره د کابل شاګردان دي که نه نو ډیفالټ ویلیو کې د کابل ولیکو ټولو ته به کابل راځي خو که تا چاته وغوښتل چې چینج یې کړه چینجولی شي دې ته ډیفالټ ویلیو وایي پوه شوې په ډیفالټ ویلیو بل دا ویلیډیشن رول ویلیډیشن رول موږ په ایکسل کې مو ویلی کوم په یاد وي چې د یو ټیبل لپاره موږ یو رول انتخابوو چې په دغه ټیبل کې د څو نه تر څو پورې عدد ولیکل شي یا د زیات ولیکل شي یا د کم ولیکل شي په یاد مو ده په ایکسل آفرین دلته مو ویلیډیشن رول هماغه کار
کوي. مثلا ما رجسټریشن فیس انتخاب کړی، زه هم په دې ځای کې دی عدد له څونه کم باید ولیکل شي، له 600 دې کم ولیکل شي. د چا لپاره څوک مې انتخاب کړی دلته رجسټریشن فی او دلته مې ورکړ چې له 600 دې کم. نو چې کله زه دلته راځم رجسټریشن فیس زه لیکم نو له 600 زیات نشم لیکلی. رجسټریشن فیس 600 خپله لیکای شم ها 600 نشم لیکای، په دې چې ما ورته له 600 نه کم، له 600 نه کم. نو که له 600 نه کم ولیکې مثلا 509 نه مې ولیکې هم قبلوي، خو خپله 600 په دې نه قبلوي چې ما له 600 نه کم قبلوي که نه. نو زیات نه قبلوي هم قبلوي. او که دلته مساوي هم ورسره ورکم بیا به 600 هم قبلوي چې له 600 نه کم یا مساوي په 600. او که د زیاته له ما ورکو څه معنا چې له 600 نه دی زیات وي. که بټوین ورکو بیا به خپله لیکې بټوین مثلا 600 and 1000 څه معنا د 600 د 1000 تر مابین. اوس به همدغسې لیکل کېږي. نو دې ته ویلیډیشن رول وایي، لکه څنګه چې موږ په ایکسل کې استفاده کول چې باید د څو نه تر څو پورې عدد ولیکل شي. اوس ما له 600 نه تر 1000 پورې ورکړی په ویلیډیشن رول کې د رجسټریشن فیس لپاره. نو زه اوس دغه منځ کې کولی شم وګوره، که زیات یا کم کمه بیا نشم کولی کېږي. مسج چې شی راځي ګوره، مسج کې دغه شی راځي مایکروسافټ اکسس one or more values are prohibited by validation rule. که غواړئ چې دغه میسج چینج کړئ نو دا میسج هم چینجوای شي. بیا به راځي ولیډیشن ټیکسټ. ولیډیشن ټیکسټ کې به لیکئ چې څه شی باید ولیکل شي. مثلا زه لیکم چې پلیز ټایپ نمبر بټوین 600 and 1000. زه میسج دغه شی راځي. نو چې کله زه دلته عدد لیکم او کم زیات وي میسج به شی راځي سټارټ نمبر لیکي. دته ولیډیشن ټیکسټ وایي. که غواړئ چې میسج هم ستا په زړه راشي چې تا ته در یاد کړي چې دلته کوم رولز ده که نه، بیا به ولیډیشن ټیکسټ استعمال. بل د ریکوایرډ څه معنا په انګلیسي کې؟ ریکوایرډ معنا غوښتنه. که چېرته ریکوایرډ نو وي ته کولی شي چې هغه خالي پرېږدې، دا خانه خالي پرېږدې. مثلا یو څوک رجسټریشن فیس نه درکوي نو ته کولی شي چې دا خانه خالي پرېږدې. مثلا ما دلته لیکلی ده لسم فرهاد فادر نیم هر څه مې لیکلي دي. رجسټریشن فیس نه ده راکړی، کیدای شي زه خالي پرېږدم مخ ته تللی شم که نه. که ته وایې چې نه رجسټریشن فیس دی حتما، یعنې چا چې رجسټریشن فیس نه یې ورکړی مخ ته دې نشي تللی که نه، نو بیا یې ریکوایرډ یس کوې. یعنې که زه دلته راشم ریکوایرډ یې یس کړم، بیا د چا لپاره مې ریکوایرډ یس کو؟ رجسټریشن فیس لپاره. اوس تر څو رجسټریشن فیس ونه لیکې ته مخ ته نشي تللی. یعنی دا نور که خالی پرېږدې که پرې نه دی، خو چې رجسټریشن فیس دې نه وي لیکلی ته مخ ته نشي تللی. د دې زړو لپاره نه، د نوي کس لپاره. اوس مثلا زه نوی کس دلته لیکم 11 خالد هر څه مې لیکلي. ګوره فیس مې نه دی لیکلی. ولیډیشن رول به یې ولیکم، که ولیډیشن رول مو ورکړی ولیډیشن رول به یې ور ختم کړم. دا به یې ورې ختم کړم یا دا دې وي دا بل ته به لاړ شو. دا به بېرته نو کړم فیس کې د فیس ریکوایرډ به یې هست چې څوک به فیس خامخا ورکوي. صحیح ده. دا به هم ورته بېرته نون چینج کړم. اوس وګوره که زه یو کس دلته لیکم خالد، دلته ګوره هر شی لیکم خو فیس یې نه لیکم. دا مې هم لیکلی، فیس یې نه لیکم. فیس څه شو؟ دا رجسټریشن شو او فیس یې ده، فیس یې 0 کوم لیکم. ګوره مخ ته ځي تر څو یې فیس ونه لیکې نو دې ته ریکوایرډ وایي چې یعنې دغه خانه باید خامخا ډکه شي. نو د هر فیلډ لپاره که د ریکوایرډ یس کړی وو هغه شی به خامخا وي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ بس به وي همدغه بېرته در سره زه به دا سټاپ